السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، تکبیرات تشریق د ذوالحجې د نهمې د سهار د مانځه نه واله تر 14مې مازدیګر مونځه پورې ویل کېږي. سړي او ښځې دواړې وایي او دا واجب دي. خو سوال دا دی چې ګټه پکې څه ده، فایده پکې څه ده؟ انسان همیشه فایده لټوي او ګټه لټوي. د تجربې او د مشاهداتو د مخې ویل کېږي چې تکبیرات تشریق د دې په برکت الله جل جلاله 3 لوی نعمتونه ورکوي. اول، اولاد او نسل دینداره کوي، د بېدینۍ نه ساتي، د رزق فراخي او برکت راولي او د رزق نه به نه محرومه کېږي. دریم، عزت او مرتبه لوړوي او پرمختګ ورته بخي، لوی عزت ورکوي. زمون ګران نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې امت ته کومې لارې ښودلې دي، په هغې کې د دنیا او د آخرت دواړو ګټې او نښې دي. لکه څنګه چې مونځ یوازې عبادت وسیله نه ده، بلکې د بدن دپاره هم ګټور دی. د مونځ رکوع، سجده او نور حرکات د بدن ورزش دی او د وینې جاری کېدل هم ډیر منظم وي او ذهني دباو کموي. همدغه راز تکبیرات تشریق کې هم خاص برکتونه لري. ویل کېږي چې د دې تکبیرات جملې د 3 لویو شخصیاتو سره تعلق لري: حضرت ابراهیم علیه السلام سره، حضرت اسماعیل علیه السلام سره، حضرت جبریل علیه السلام سره. کله چې یو مسلمان تکبیرات وایي، دغه مبارکو هستیانو سره معنوي نسبت پیدا کېږي. خلک ډیر وخت دا سوال کوي چې کومه وظیفه ډیره اهمه ده. دلته داسې ذکر بیانېږي چې حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت جبریل علیه السلام سره تړاو لري. الله جل جلاله دغه مبارک شخصیاتو ته عزت، برکت، نیک نسل او لوړ مقام ورکړو. همدغه نسبت له امله د دې کلماتو په برکت هم بیان شوی دی. نن موږ مسلمانان په درود ابراهیمی کې په آل د ابراهیم علیه السلام درود لیږو. الله جل جلاله په دغه کلماتو کې خاص تاثیر ایښودی دی. پیغمبر علیه السلام هم دغه جملې امت ته ورښودلې دي چې امت ترې نه فایده واخلي او ګټه ترې نه اوچته کړي. دا ورځې خاص ورځې دي، د حج، قربانۍ او د عبادت ورځې دي. تشریق نوم ځکه ورکړی شوی دی چې حاجیان به د قربانۍ غوښې د نور په رڼا اوچولې. د ذوالحجې په 9مه سهار حاجیان مینا عرفات ته ځي، هلته منځونه ادا کوي، تکبیرات وایي. که یو مسلمان په خپل کور کې هم دغه تکبیرات وایي، د حاجیانو سره یو ډول معنوي نسبت او تړاو پیدا کېږي. حاجی په عرفات، مزدلفه او مینا کې تکبیرات وایي او مسلمان په خپل کور کې په دغه ډول عبادت په برکت یو معنوي ګډون رامخې ته کوي. بیا د قربانۍ هغه یادونه کوي. حضرت ابراهیم علیه السلام د الله حکم د پوره کولو دپاره چمتو وي. همدغه مناسبت مسلمانانو ته د ذبح پر مهال الله اکبر ویل مشروع شوي دي او قرباني د الله جل جلاله په نوم حلالیږي. تکبیر مشهور الفاظ دادي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. دا روایت لمخې د دې جملو برخې د حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت اسماعیل علیه السلام او حضرت جبریل علیه السلام د ویناو سره تړلی شوی دی او وروستو امت ته د یادګار په توګه پاتې شوی دی. همدغه رنګ ویل کېږي چې الله جل جلاله د حضرت ابراهیم علیه السلام نسل کې انبیا پیدا کړل، مکه مکرمه آباد کړه، هغوی ته ډیر لوی مقامونه ورکړل. همدغه نسبت له امله تکبیرات تشریق په اړه د برکت او د خیر هیله کېږي. د ذوالحجې د 9مې د سهار د مونځ نه وروستو ویل کېږي او د 14مې د مازدیګر تر مانځه وروستو پورې دا وررسېږي. د هر فرض منځ نه وروستو یو ځل ویل واجب دي. سړی به په اوچت آواز وایي، ښځه به په رو او په آرام آواز سره وایي. که څوک یې هیر کړي نه لږ وروستو یاد شي، هم هغه وخت دا ویل پکار دي. قضا مونځ ادا کوي، د قضا د مانځه نه وروستو هم تکبیرات وایي دي. د اختر مونځ ته تلو راتلو برمهال په دغه مبارک ورځو کې دا تکبیرات زیات ویل غوره ګڼل کېږي.
الله جل جلاله دې مونږ ټولو ته د دې مبارک ورځو برکاتونو او د رحمتونو څخه خاص برخه را نصیب کړي. آمین.